یو داسې فوجي چې د ملک پوره فوج پسې لګېدلی خو بیا هم د مرګ نه بچ شي. اګزیکټلی دغه شان کیږي زموږ په نننۍ کهانۍ کې. د کهانۍ په شروعات کې موږ وینو چې 12 خاص فوج وټاکلی شو ناروې ته د لیږلې دپاره چرته چې جرمن فوج قبضه کړي. د دې کاري د دې ځګي فوج ختمول د څو هفتو د ټریننګ نه پس 12 کسان د دې میشن دپاره وټاکلی شي. دوی له د ضرورت سامان ورکړي او د کشتۍ په ذریعه ولیږي. خو د جرمن فوج یې د لرې نه ویني نو د دیو کشتۍ تباه کی. دی 11 کسان ونیسي خو په دی کې د جان نومي یو کس په پټېدو کې کامیاب شي. لږ وخت پس چې دا کله منډه وي نو فوج یې ویني په دې باندې ډېرې ډزې وکړي. د دې خپه هم ولګي. د دې په وینه پسې دا فوج لګېدلي خو په څه ناڅه طریقه باندې جان د دې ځینه وځي. د ډېر مزل نه پس دا د شپې نه یو ندی ته ورسي. دلته ډېره زیته یخني او دې ته پته یې کو زه چېرته صحیح ځي ته ونه رسېدم نو د یخنۍ د لاسه به مړ شمه. خو د فوج نه د بچاو دپاره دا د واورې اوبو ته کوز شي. لږ وخت پس فوج دې ځي ته راورسي. دی هر ځای وګوري خو دیو ته جان میلاو نشي. په آخر کې د دیو جنرال دا حساب ولګوي چې جان به د دې واورې په اوبو کې مړ شوی. د دې وجې نه د خپل فوج څخه واپس لاړ شي. خو وروسته د هټلر یو خاص افسر د دې 12 کسانو نه تپوسونه کوي خو دې ته دلته صرف 11 کسان میلاو شي. نو دا د 12 قیدي په باره کې تپوس وکړي. د دې په جواب کې ورته جنرال ووایي چې هغه د تالاب په یخو اوبو کې مړ شوی دی. خو دا افسر یې نه مني. د دې وجې نه دا ټول فوج د دغه 12 کس په کتله کې ولګي. بل طرف ته جان په څه ناڅه طریقه باندې د دې اوبو نه راوځي خو د دې حالت ډېر زیات خراب وي. د دې ټول جسم د یخنۍ د وجې نه جام شوی خو د دې باوجود جان مخې ته رواني او په آخر کې دې ته یو 2 کسان میلاو شي. د خوش قسمتۍ خبره دای چې دوی دواړه ښه خلک او جان خپل کور ته بوزي. دې له د خوراک سکاک سره ګرمې کپړې ورکړي او د دې په زخمونو باندې پټۍ هم وکړي. بل طرف ته هغه افسر د دې 12 کسانو نه د دیو د منصوبو په باره کې تپوس وکړي خو څوک هم خپله خوله کولاو نه کړي. نو دا ورله ډېره سخته سزا ورکړي او په دې کې څو کسان مړه شي. دا اوس هم هغه 12 کس کتل غواړي د دې وجې نه دا تجربه وکړي چې د دې اوبو پار کول ممکنه ده او که نه دا دې تالاب ته کوز شي او د 20 منټو پورې دلته ودرېږي. نو دې ته پته ولګي چې د دې تالاب پار کول ممکنه ده. بل طرف ته چې څنګه د جان طبیعت لږ ټیک شي نو دا د خپلو ملګرو د بچ کولې دپاره وځي. یو کس په اوبو واړی او په لاره چې ځي نو د یوې بوډۍ کور راشي. دا د دې بوډۍ څخه خبرې وکړي نو په دې کې د دیو دوستي جوړه شي. دا بوډۍ ورله پټۍ وکړي او د یو کس په باره کې ورته ووایي کوم چې د دې مدد کولی شي. لږ وخت پس جان د دې ځي نه روان شي خو دا یو داسې ځي ته راورسي چې د لرې لرې پورې د واورو نه علاوه نور څه نه وي. خو دا بیا هم د خپلو دوستانو د بچ کولې دپاره رواني. په اخره کې دا دغه ځي ته ورسي. دلته یو ښځه او خاوند او یو لور اوسېږي. جان ورته خپله کهاني وکړي نو دی ول د اوسېدو دپاره ځای او د خوراک دپاره ورله ښه خوراک ورکړي. دا ښځه دې جان ته وایي چې په هسپتال کې زما یوه دوسته ده په کوم ځای کې چې ستا ملګري یې خوستي دي د هغو سره دومره زیاتی شوی دی چې څه لیوني شو او څه مړه شو. خو چې جان د دې خبرې واوري نو ډېر زیات خفه شي. دې ته پته ولګي چې دا د خپلو دوستانو د بچ کولې دپاره هیڅ هم نشي کولی. نو دا فیصله وکړي چې دا به د دې فوج د خفیه ځایونو د معلوماتو سره سویډن ته ځي چې د دې د معلوماتو په حساب باندې انګریزان د دیو د ملک نه دغه جرمن فوج وباسي. بل طرف ته موږ هغه ظالم وینو چې د دغه 11 کسانو نه ورته معلومات میلاو نشي. د دې وجې نه دی ټول مړه کړي. دې ته یو افسر ووایي چې دیو د هر کور تالاشي واغسته خو دیو ته هغه 12 کس میلاو نشو. دا ورله سلا ورکړي چې ته په ریپورټ کې ولیکه چې 12 کسانه مړه کړه خو دا ورته په جواب کې وایي چې زه هټلر ته دروغ نشم ویلی. بل طرف ته جان د یو ماهیګیر کور ته ورسي. دی د کشتۍ په ذریعه باندې لارې ته ورسوي. دا ورله یو اخبار ورکړي په دې کې لیکلي چې کټ د هټلر د ټولو نه خطرناک افسر دی. دې د وسه پورې یو کس هم ژوندی نه دی پریښی. په اخره کې دیو غاړې ته ورسي نو دا ماهیګیر ورله لږ میان او د واورې اوزار ورکړي. د دې نه پس جان د خپل منزل طرف ته روان شي. دا په ځنګلونو په غرونو باندې واوړي او یو وړوکي کلي ته ورسي. د بدقسمتۍ خبره دای چې دلته د مخکې نه د جرمن فوج موجودي او په دیو کې کټ هم وي. جان چې کله په دې لاره باندې ځي نو د یېرې نه راخوی شي نو دغه ظالم افسر د دې خواله راشي او د دې په سترګو کې ګوري. داسې معلومېده
چې جان به وس ونیولی شي، خو کټ د دې د ولیدلو نه مذاق جوړ کی او دا پریږدي. لږ وخت پس کټ ته دا احساس وشي چې دا خو به هغه 12 کس نه وي، دا بغیر څه د ټیم ضایع کولو د پوج یو بل ټولګی راوغواړي. لږ وخت پس دیو د جاز په ذریعه باندې جان پیدا کی، نو په دې باندې ډزې شروع کی، خو د دې نه جان بچ شي. په دې کې د واورې یو توپان راشي، نو جان په دې توپان کې پټ شي. لږ وخت پس چې د جاز ته څه میلاو نشي، نو دا هم د دې ځای نه لاړ شي. لږ وخت پس جان د دې واورې نه راوځي، نو د دې حالت ډیر زیات خراب شوي. د ډېرې یخنۍ د وجې نه د دې نوکونه ولیدلي او د دې سترګې وچې شوي. د دې باوجود جان حرکت کوي، د دې وجود خو کار نه کوي، خو د ژوند جذبه د دې نه ډیره سیوایي. دا په مزه مزه مخې ته رواني. بل طرف ته کټ ته د توپان خبر میلاو شي، خو د دې دا خیالي چې جان اوس هم ژوندی دی. د دې وجې نه دا دلته څه پوج ولیږي. جان د دې ځای نه تښتېدلی، خو د دې نه څه سامان دلته پاتې شوی. دیو ته د دې کپړې او نقشه میلاو شي. کله چې کټ ته دا خبر میلاو شي، نو دا د ټولې علاقې د قتل اډر وکړي او دا اعلان وکړي که چا هم د جان مدد وکړو نو موږ به هغه هم وجنو. جان بالکل مرګ ته نږدې شوی، خو دلته یو خور او ورور د دې مدد وکړي. دا د دیو په زخمونو باندې مرهم ولګي او د پټېدو دپاره ورله ځای ورکړي. لږې ورځې پس د جان حالت لږ شان ښه شي، نو دا د تللې فیصله وکړي، خو دا اوس هم نشي تللی. د دې وجې نه دا خور او ورور او د څه خلکو په مدد سره دا یو چوپړی ته ورسوي. دلته به جان یو څو ورځې تیروي، تر څو پورې چې ماحول لږ ښه شوي نه وي. اولنۍ ورځې خو په آرام تیرې شي، خو بیا د دې دماغي حالت خراب شي. دا په خوب کې ویني چې د جرمن پوج دا نیولی دی او په دې ډیر ظلم کوي. یوه ورځ چې دا خپلې خپې ته وګوري، نو د دې ګوتې خراب شوي، خو چېرته زر د دې علاج ونشي، نو دا به په پوره جسم کې خور شي. د دې وجې نه دا یو خطرناکه فیصله وکړي او یو چاقو راواخلي او خپلې ګوتې کټ کړي. د دې په وجه دې ته ډیر درد ورسي، خو د دې د وجې نه د دې جسم بچ شي. لږې ورځې پس دغه خور او ورور د یو څو کسانو سره شي او دا د دې ځای نه راوباسي. دی د یو غټ ګټ لاندې پټ کړي. د تلو نه مخکې دا هلک دې ته وایي چې زر تر زره به یو کس په تا پسې راشي او تا به د دې ځای نه وباسي او د باډر په اوښتو باندې به ستا مدد وکړي. دا د څو ګنټو پورې انتظار وکړي، خو څوک هم را نشي. د دې وجې نه شپه ولګي او د شپې نه یخني نوره هم سیوا شي. تقریبا -20 ډګري ته ورسي. جان ته پته ولګي چې دا د دې اخیرنی ټیم دی. د دې نه پس موږ هغه خور او ورور وینو. دی په خپلو کې خبرې کوي چې جان به باډر پار کلی یو که نه. په دې کې یو سړی په یېره باندې د دې خواته راشي. په اصل کې دا هغه کس کم چې په جان پسې ورتلو والا و او په باډر یې اړوو. کله چې دیو تپوس وکړي چې څه وشو، نو دا کس ورته وایي چې ما خو ګټ هر طرف ته وکتو، خو هلته خو جان و هم نه. د دې نه پس دیو ته پته ولګي چې دیو جان د غلط ګټ یخ ته پټ کلی دی. دیو په منډه باندې دلته راشي او واوره وکني، خو د جان جسم حرکت نه کوي. لږ وخت پس دا په خوځېدو شي. د 4 ورځو نه دا د دې برف لاندې پروت وي. دا کس ورله خوراک ورکي او لږ وخت پس نور کسان راشي او جان د دې ځای نه بوځي. دی د 100 ګنټو پورې رواني، خو د وسه پورې جان ډیر زیات کمزوری شوی. د دې وجې نه دیو په یو غار کې ایسار شو. جان ګبراو شوی و چې د جرمن پوج دلته راونه رسي، خو د دې کسانو مشر ورته ووایي چې څه پروا مه کوه، ته اوس بالکل محفوظ یې. د دې نه پس دیو د جان خیل ساتل شروع کی او د ضرورت په وخت کې د دې د خپې هغه خراب ځایونه کټ کوي چې بیماری نور وجود کې خوره نشي. دغه شان شپږ ورځې تیرې شي او دا اوس ډیر ښه وي. د دې نه پس دیو د تللو فیصله وکړي، خو په لاره کې د باډر سره بالکل نږدې د جرمن د پوج اډه وه. د دیو دا منصوبه وه چې د دې ځنګلي بزو په منځ کې به جان وباسو. لږ وخت پس دیو د دغه بزو په منځ کې روان شي. د بزو دا دومره ګڼه چې دا پوج ویني، نو دیو را بیدار شي او په دوربین باندې کتل شروع کی، خو دیو ته جان ښکاره نشي. هر څه د دیو د پلان مطابق وو. په دې ټیم کې د جان د لرګي رسۍ وشلیږي. د دې وجې نه دا ولویږي، نو د جرمن پوج دا ویني او په دې باندې ډزې شروع کی. جان ډیر په مشکله باندې د یوې غټې شاته شي. اوس دا تقریبا د پوج په قبضه کې دی، خو په دې کې هغه ځنګلي بیزه کمې چې جان راښکو دا د دې خواله راشي، نو دا خپله تماچه پرېږدي او رسۍ په لاس پسې وتړي. دا د اسمان طرف ته ډز وکړي. په دې وجه دا ځنګلي بیزه ویریږي او په پول سپیډ کې منډه شروع کړي. دا د پوج په مخ کې د ډزو باوجود هم وځي. دغه شانته کې دا د بیزې په ذریعه باندې په باډر واوړي او سویډن ملک ته دننه شي. دا ډیر زیات خوشحاله. بل طرف ته د جرمن
افغان پوځ هیڅ هم نشي کولای، ولې چې د بارډر نه بل طرف د دیو په قبضه کې نه وي، دیو ډایرکټ کټ ته دا خبر ورکي، خو د هغه یقین نه راځي. د دې نه په ژوند کې په لاوله ځل یو کس ژوندی ووتو، 3 میاشتې پس جان واپس خپل ملک ته راشي، د دې د جسم زخمونه خو ډک شي، خو د دماغو زخمونه یې اوس هم تازه وي. دا د جنرال خواته ورشي او ریپورټس ورله ورکي، د دې د معلوماتو په وجه باندې ټول ملک آزاد کی او دې له د جنگي هیرو خطاب هم ورکي. په دې ځای باندې زمونږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.